ډیر د خوشحالۍ خبر نعمت سرحدي هم تبلیغ ته لاړو او د فلمونو د ګندګۍ دنیا یې پرېښوده. هغه د خپل ژوند باره کې څه ویلي دي او د خپلو فلمونو باره کې څه وایي، د ټولو معلوماتو نه ځان خبرولو لپاره دا ویډیو تر اخره وګورئ چې په خپله خبر شئ او پوه شئ. دوستانو، نعمت سرحدي به تاسو ټول پیژنئ چې د خپل وخت د پښتو فلمونو لوی ویلن یعنی بدمعاش پاتې شوی دی او فلمونو کې به اکثر د ګندګیر کار کولو، کله به یې جنکۍ راتښتولې، کله به یو قسم کردار کولو، کله بل قسم. غرض دا چې هر قسم کردار به فلمونو کې کولو، خو دا هم حقیقت دی چې د خپل کردار سره به پوره انصاف کولو او ډیر په ښه طریقه به ادا کولو. خو د وخت په تیریدو سره پرې الله پاک رحم وکړو او تبلیغ ته یې مخه وکړه. د هغه په دې خبر باندې زه ډیر د زړه نه خوشحاله یم چې هغه تبلیغ کې لاړو، ځکه چې په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه یو پیژندل شوی شخصیت دی او هر چا ورته احترام هم لرلو او خلکو ترې د فلمونو او د اداکارۍ باره کې ډیر څه زده کړي دي. خو دې کې هم شک نشته چې دغه شاګردان یې د مرګ نه وروسته په کار نه راتلل، بلکې دا ګناه به د پسې شروع وه، خو الله پاک پرې خصوصي رحم او کرم وکړو او د تبلیغ لاره خپله کړه او د تبلیغ په لاره کې الله پاک قبول کو. کله چې یو انسان د زړه نه الله پاک ته توبې وباسي نو الله پاک یې هم معاف کوي او اخره خاتمه یې ښه کوي. کیدای شي نعمت سرحدي هم الله پاک ته توبه ویستلې وه، نو ځکه پرې الله پاک دومره لوی انعام او رحم وکړو. یو بل د پښتو اداکار چې اوس وفات شوی دی او لیاقت میجر نومیږي، هغه هم د پښتو فلمونو مشهور اداکارو چې بیا یې فلمونه پرېښودل او تبلیغ کې وخت ولګولو چې څه موده وړاندې هغه هم وفات شو. الله پاک دې هغه هم وبخي، امین. همداسې نور ډیر سندرغاړي او فلمي اکټران چې اوس د تبلیغ په برکت خوشحاله ژوند تیروي او د هغو خراب دلدل نه ځان راویستلی دی. دعا به کوو چې الله پاک دې د نعمت سرحدي په شان د پښتو فلمونو نور پاتې شوي فلمي اکټران هم د تبلیغ مبارکې لارې ته راولي، ځکه دا یو ډیره ښه لاره ده او د هر چا پکې ژوند ښکلی کیږي. نعمت سرحدي هم په خپل موجوده ژوند ډیر زیات خوشحاله دی او ځکه چې هغه ته د زړه سکون ملو شوی دی. الله پاک دې وکړي چې نعمت سرحدي په تبلیغ کې ټینګ پاتې شي. یو څو ورځې ژوند دی، موږ او تاسو چې ورته څومره امیدونه تړلي دي نو دومره رښتیا هم نه دی. الله پاک دې ټول مسلمانانو ته د ایمان سره مرګ ور په برخه کړي او الله پاک دې موږ تاسو او ټولو مسلمانانو نه د تبلیغ دا مبارک کار واخیستلی کی. د ویډیو د کتلو مو ډیره زیاته مننه کوم. پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.